د سلواغې یا دلوې شپږ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 17 کالیزې سره سمون خوري. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستیو سرتیرو هم افغانستان پرېښود او د افغانانو مبارزې او جهاد رنګ راوړ. اسلامي امارت د دغه ورځې په مناسبت ویلي دي چې دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره له ویاړ او افتخار څخه یوه ډکه ورځ ده او پر نړیوالو یې غږ کړی چې بیا ځلي پر افغانستان باندې د برید هڅه ونه کړي. خو د روسانو له وتو وروسته بیا افغانستان کې یوه بله کورنۍ جګړه پیل شوه. د قدرت جزیرې رامنځته شولې، ملوک الطوایفي جوړ شو او افغانان بیا ځلي سرګردانه شول. که څه هم د دلوې شپږ د افغانستان لپاره د خپلواکۍ او پرمختګ یو بل چانس ورکړ، خو د افغانانو د ضعیف سیاسي مدیریت له وجې دغه هیواد بیا ځلي کورنیو جګړو ته لاړ. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. روسان څنګه له افغانستان نه ووتل؟ دغه ورځ د افغانستان لپاره کوم مشخص تاریخي درسونه لري؟ ولې په افغانستان کې د دغو ځواکونو له وتو وروسته کورنۍ جګړې پیل شولې؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ، تاسو ته د خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې 3 قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. تاریخ پوه استاد زمان مزمل صاحب، لیکوال او د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق صاحب او سرمؤلف دکتور عنایت الله عادل صاحب. تاسو ټول ستړي مشئ، بخیر راغلئ. استاد، غواړم چې بحث م تاسو سره پیل کړم. د روسانو په راتګ ډېر زیات بحثونه موږ وکړل. څنګه دوی له افغانستانه بیرته ووتل؟ کومې مبارزې، څنګه جهاد، د افغانانو قربانیو دا فضا برابره کړه چې روسان مجبوره سي چې افغانستان نه ووځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته ستاسې ټیم، ستاسې د تلویزیون د لارې نه د افغانستان عزیز ملت ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او د ډېرې درنې ورځې نه چې د افغانستان په تاریخ کې تقریبا په دې 3 واړو ازادیو کې چې شوي، د دې نه درنه ورځ بله نشته. د دې مبارکي ورته وایم، خدای دې خوشحاله لري. چې روسان افغانستان ته د راتګ 3 روایته دي، 2 مهم دي. یو دا چې خلقو پرچم مشران ورغلل چې 11مه میاشت وه د ثور د کودتا. دوی ورغله چې ولایاتو کې د دوی هغه ورټول کړی و ټغر، او دلته کابل کې پکتیا کوټ کې زور آبادونه پې آباد شوه. دوی هغه نشو هغه کولی. دوی ورته ډېر شکایت وکړ چې امریکا او پاکستان او ایران دا مداخله یې کړې ده. هغوی د وخت مشرانو ورته وویل چې که موږ درشو ستاسې قضیه نور هم پیچیده کېږي. ویتنام نه زده کوئ، نه موږ نه چین ورسره ورغلو، ولې د لرې نه همکاري وکړه، د ازادۍ جنګ شه، که موږ لاړ شو مشکلات دي. و دویم ځل چې بیا کله د دوی داخلي شخړې شوې او امین ترکه یې هغه که، نو د 1 میاشتې بعد د روسیې سفیر و په سپړاقه یې و او دا راپور ته یې برژنیف راوغوښته، د ګورمیکو په روایت راوغوښته چې امین زموږ سفیر. نو هغه د امیز وټکاوه چې امین ډېر نافاک سړی ده، دا یو بل تیتو ده موږ ته، دا یو بل سادات شو، همداسې جګ شه. ګورمیکو په خاطراتو کې لیکلي دي چې 3 ورځې بعد د دې ملاقات نه ما ته چا وویل تلویزیون کې زموږ اردو ننوتله مزار شریف ته. نو وروسته چې بیا مې پوښتنه وکړه د ویتکاس کلي و نیشه حالت کې، د هغه خاطراتو کې لیکي چې مخکې ما څو ځلې ده ته وویلې چې ښاغلی رئیس، تاسې د دې نه ځان وساتئ، سوسیالیزم او شرابخوري سره جوړ نه راځي. خو هغه ما ته وخندل، وویلې چې موږ روسانو عادت یو د ویتکا سره، بې دې ژوند نشو کولی. دا یو روایت ده. او بل روایت خو هغه زوړ کلیشه‌ایي روایت ده چې دوی د همدې دپاره وسیله غوښته، خپله راغلل افغانستان ته. او راغلل په داسې وخت کې راغلل چې تقریبا د امان الله خان په وخت کې دوی د خپله روسیې د امان الله خان سره ځکه 2 کاله د انقلاب تفاوت و. 1919 کې شوروي جوړ شو
او په 1919 کې امان الله ازادي واخیسته او د لینن په وخت کې هغه وخت کې هغوی غوښته چې افغانستان د تاثیر لاندې راوړي مګر هغه وخت کې د لینن په وخت کې دوی پوهېده چې دا افغانستان ته ننوتل اسانه نه دي همسایه اروپا ته اسانه ډېر مداخلې وکړې افغانستان کې نه کولې بیا څنګه مات شول دوی استاد نو اول د دې راتګ درته وایم چې روسانو تقریبا د امان الله په 4 کال یو استخباراتي جرګه راغله دلته چکنور ته لاړه مختلفو ځایو ته چې تاسې امان الله پرېږدئ د خلکو سره روابط وکړئ چې د انګریز په ضد جګ شي نو متاسفانه چې خوشبختانه چې هغوی راپور وروړ چې د چکنور مولا په دیره کې چې ما ولیده دونه حساسیت چې د شوروي سره لري د انګریز سره یې نه لري ځکه د بخارا خلک مهاجر شوه نو هغوی دا 50 کاله صبر وکړ راغلل افغانستان ته او په همدې راغلل چې دا نظام حمایه کړي ځکه د دې نه مخکې دوی مصر کې ډېره ضربه وخوړه مصر نه هغه رخصت کړل منځني ختیځ کې دوی ډېر بې عزته شو سادات نو دوی دا دویم قدم و یا یو قدم یې د بنګلادیش په تجزیه کې واخیسته چې شیشتاګن کې اډه جوړه کړه دا یې نو آخري په دې زاړه روایت دا یې نو آخر قدم و ښه جدي راغلل یو لږ او هغه د مایارو پر هغه کې کتاب کې لیکلي دي چې ما ته یې ویلي چې ته به افغانستان ته ځې د هندوکش لپاره روسان یو خاص نوم لري چې تا هلته لیږي معنا یې دا ده چې خطرناک ځای ته دې لیږي رښتیا یې چې افغانستان کې دوه شی همیشه به خلک محاسبې دلته غلطي یو دا ملت رښتیا ده چې اقبال چې د دې ملت کوم صفت کړی د خپل پاکستاني او هندي نه کړی او دویم زموږ جغرافیه زموږ جغرافیه چې دا جنګي جغرافیه ده موږ پکې بلد یو او نابلده سړی پکې نه چلیږي ډېره زیاته مننه کوم کور د ودان استاد بیا درته راګرځم استاد شفیق یو اساسي پوښتنه هم دا ده چې څنګه دوی په افغانستان کې مات شول دا په راتګ باندې دا چې څنګه راننوتل ډېر زیات بحثونه هم کړي دي استاد هم ورته اشاره وکړه څنګه دا د جهاد ولولې راپورته سولې بالاخره دوی مات کړل افغانستان یې وایستل بسم الله الرحمن الرحیم نظر صاحب تاسو ته او ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته مو او په بحث کې راسره ناست مېلمنو د محترم استاد مزمل صاحب او محترم عادل صاحب ته نیکې هیلې لرم سلامونه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سلواغۍ شپږشتمه د 1920 کال چې د روسانو د راتګ نه 9 کاله بعد د موده راځي په حقیقت کې د افغان ولس لپاره د ویاړ هغه ډکه ورځ ده چې د ایمان د طاقت په وړاندې د وسپنې او د پولادو طاقت خپل زنګون کېښود او بالاخره د 9 کاله څه د پاسه 9 کاله شتون نه بعد روسي عسکر د افغانستان څخه شرمېدلي ووتل دا چې ولې ووتل اصلا افغانستان ته چې دوی راغلي وو نو دوی د خلق دیموکراتیک حاکمیت نه په داسې افواهاتو ملاتړ کړی و چې دوی ته په غوږ کې کېنولي و چې د افغانستان ملت زموږ سره ولاړ دی او موږ د افغانستان اکثریت زموږ د ګوند پیروان دي په داسې حال کې چې د روسي د نظامی انسټیټوټ مشر هغه نظامی مسؤول چې حتی د دویمې نړیوالې جګړې شاهد هم و محمود قاریف په خپل کتاب کې افغانستان بعد از خروج سپاهیان شوروي کې لیکي چې دغه وخت کې د خلق دیموکراتیک ګوند د افراد تعداد ایله د 2000 نه تر 2500 پورې خو موږ ارزونه غلطه کړې وه بیا چې کله دوی دلته راغلل دغه څو کلونو په دوران کې چې تقریبا د خپله د محمد تریکي یو میاشت او یو کال او 15 میاشتې 6 میاشتې او بیا د عبدالله امین 3 میاشتې څه کم دا موده کې دوی وکتل چې افغانان د روسانو شتون نشي ازمولی یا نشي زغملی نو هماغه چې په هماغه ول کال چې کله دوی وکتل چې په هرات کې د 40 دهود کوم پاسون د 40,000 افغانانو په شهادت باندې منتج شو بیا کال وروسته په 3 دهود باندې د کابل د خلکو پاسون دا دوی ته دا پیغام ورکړ دین علاوه چې هغه په پیل کې لا کوم قیامونه شوي و چې په وم د ثور باندې دوی راننوتل نو په 9 د ثور باندې د پکتیا په 0 کې لومړنی قیام وشو
بیا د هغې نه بعد په وایګل کې، کامدیش کې، نورستان کې، دشتیارچي کې، کونړ کې، او حتی د جلال آباد 11مه فرقه هغه پاڅېدله، او تر دې پورې چې په ټولو سیمو کې د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د پخواني شوروي د اشغال په وړاندې څرګند شو. نو دوی چې کله خپله د مجاهدینو په وړاندې هغه نه پاتې کېدل درک کړه چې نور نشو پاتې کېدلی، ماتې سره مخ یو، نو غوښتې چې د ځان لپاره د وړو یو پوزه جوړه کړي، د هغه پیل نه دا پکار و. خو هماغه چې دوی دې لټه کې شو چې د همدا محمود قاري لیکي چې موږ چې کله پوه شو چې په افغانستان کې د افغانستان ملت زموږ په خلاف باندې په هر قیمت مقاومت کوي او ودرېږي، او موږ خپل تلفات ولیدل، نو دوی دا وپتېله چې یا به د افغانستان داسې خاتمه رامنځته کوو چې خپل ټول نظامي قوت به په تمام قوت سره نباسو، او افغانستان به په یو مخاړو نور خلبل دشتون کوو، او یا دا چې موږ به ووځو. نو هماغه چې حتی د ډاکټر نجیب د راتګ لپاره طرح هم دوی وړاندې کړه چې باید موږ داسې یو کار وکړو چې پښتون رهبر راولو، ځکه د مقاومت ډلګۍ کې پښتانه ډېرو، دا به موږ په آرام. خو چې بدیم ونه شو، پوه شو چې اوس خبره ورانه ده، نو بیا یې ویل چې بس اوس بغیر له دې نه چې موږ ډاکټر نجیب ته د ملي مصالحې پروژه په مخ په خوله ورکړو چې دی د منځونو ته ځي، تسپې دې اړوي، او د افغانستان د خلکو د شعایرو او ارزښتونو مطابق ته خبرې کوي، او دا د ملي یعنې پخلاینې پروسه دې دا په مخ باندې وي. نو هماغه چې دوی مجبور شو او د مجبوریت په بنیاد باندې د افغانستان نه ووتل. ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب، هغه عمومي تحلیل دا دی چې د دوی هغه ظلمونه د شورویانو د کمونیزم عقاید دا چې د افغانستان هغه فرهنګ او اسلامیت او دوه سره ټکرونه درلودل، دا د دې لامل شو چې خلک راپاڅېږي د دوی پر ضد باندې، دوی له افغانستان نه وباسي. دغو فکتورونو چې ما یې نوم واخیستل څومره تاثیر وغورځول، څومره اغېزې درلودل چې بالاخره دوی مجبوره کړل چې له افغانستان نه ووځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ډېر قدرمن یازی صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو همکارانو ته او قدرمنو استادانو، استاد مزمل صاحب او استاد شفیق صاحب ته او ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمن نازی صاحب، تاسو چې کومو ټکو ته اشاره وکوله، په حقیقت کې د افغانستان سپېڅلی ولس او افغانستان قدرمن ملت دا چې سل په سلو کې مسلمان ملت دی او تل یې د ظلم په وړاندې مبارزه کړې ده او درېدلي دي. همدارنګه لکه څنګه چې د دې نه مخکې د انګریزانو ته شکست ورکړی و، همدارنګه د روسانو ته شکست ورکړی، دا دي ناټو امریکایانو ته شکست ورکړی، دا ټول هغه جذبه، ایمانی جذبه وه او هغه ایمانی قوت و چې دوی د ظلم په وړاندې، د بربریت په وړاندې کلک ودرېدل او مبارزه یې وکړه، او بالاخره الله رب العزت ورته دغه پیرزوینې او دغه استقلالي ورځې ورپه نصیب کړي دي. راځو دې ته چې دغه ملت وختاً په وختاً هغه د خپل دین څخه او د خپل هیواد څخه او د خپل عنعناتو څخه په کلکه دفاع کړې ده او ډېر کلک درېدلي دي او ډېره کلکه مېړانه یې کړې ده او ډېر په کلکه سره جنګېدلي دي او ډېر په کلکه سره ډېر زیات باتوران او قهرمانان لري. ولې په دې کې چې چون دغه ملت د تجربې په اساس او د تاریخ په اساس باندې قربانۍ او قهرمانۍ ګټلي دي، استقلالونه یې ګټلي دي، خو د سیاست په ډګر کې او همدارنګه بیا د عملي ډګر کې متاسفانه ځینې نتیجې راغلي دي چې د هغې ناخوالو سره بیا دغه افغانان کړېدلي دي، دورېدلي دي، دردېدلي دي، ځورېدلي دي. نو دا نتیجې پکې راغلي چې د هغې د جملې څخه یوه هم دغه د شپږ ویشتم د دلوې د سلواغې چې کله مبخشي د روسان د افغانستان څخه ووتل او ډېرې و بهترینه فرصت مجاهدینو ته په لاس باندې ورغی او مجاهدینو ته الله رب العزت لویه بریا ور په لاس کړله. د افغانستان د برکته نور ډېر هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، دغه هیوادونه هم ازادي واخیستله او آزاد شول د دې جهاد د برکته او د دغه عظیم ملت د برکته. ولې چې دلته بیرته خپل
زموږ هغه ویاړلي قهرمانان ځینې هغه چې راغلل ستونزې پکې راغلې او بالاخره دغه نتیجه او د دغه بریا او د دغه استقلال هغه کومه نتیجه چې وه هغه کومه پایله چې وه هغه کوم توقع چې وه چې باید دغسې شي هغه کم ونه شوه نو په نتیجه کې تر نن ورځې پورې دغسې حالات شته همدلته په جزئیاتو باندې ورځو ډېره زیاته منم استاد دغه جهاد بالاخره بریا ته ورسېدل روسان ووتل ولې مجاهدین په خپلو کې سره جوړ رانغلل د دوی خو داسې مشران وو چې دیني عالمان ول په مسایل هم پوه وی نو څنګه دوی په خپلو کې سره جوړ رانغلل ملک الطوایفي و جنګ په دې کابل باندې څه ورځې تېرې نه شوې داسې ده چې اول عامل خو یې دا و چې مجاهدین چې شوروي سره وجنګېدل او کله چې د شوروي عسکر ووتل نو تقریبا 2 یا 3 برخې افغانستان آزاد و دې رهبرانو ته پکار و چې هر څومره خطر وای چې نور یې د خپله قضیه د روسانو د وتلو نه وروسته په داخل کې تنظیم کړې وه موږ د داسې یو ضعیف ملک میلمانه وو چې هغه بیا د یو قوي ملک ګوډاګی و د امریکا حقیقت خبره دا ده چې 50 په سلو کې کومه طرحه چې د دې جهاد دپاره کومه آینده تعیین شوې وه هغه چې موږ سره پارتنر و د روسانو په شکست کې د امریکا هم د مغوی هدف ده تقریبا دا اوس چې معلوم شو زموږ د بې تدبیرۍ نه ډېره برخه همداسې ښکاري چې دا جنګ د امریکا و یعنی خلک داسې احساس کوي سره د دې چې 2 میلیونه زموږ پکې مړه شو نو د هغه مشکل د دې نه پیدا شو چې زموږ رهبران چې وو هغوی همیشه په پاکستان کې پاتې شو دوی باید د شوروي نه بعد لکه امیر مسعود چې داخل کې و دوی داخل ته راغلي وو نو بیا باید تقریبا یو افغاني ماحول پیدا کړی و نو دوی په یو پردي ماحول کې میلمانه وو او هغوی دغسې ډیزاین کړه ځکه یې ډیزاین کړه چې یو څو ته یې پاچاهي ورکړه یو څو یې بیرون پرېښوده او د پاکستان د ټولو سره رابطه وه دا رقم ملک تالیدلی او وروسته هم دغسې وه چې د طالبانو سره هم دی ولاړ و د امریکا سره هم دی ولاړ و نو بل ظرفیت د دې رهبرانو چې وه په ټول احترام چې زموږ جهاد یې رهبري کړی د دې عظیمه ورځ کې خو د دې رهبرانو غیبت نه و په کار ځکه دا سمبولیک ورځ ده لږ احتیاط پکاري مګر متاسفانه په پېښور کې د دوی نه یو واړه امپراتوران جوړ شوي وو دوی د غټې چوکۍ د ریاست جمهوري نه په بل شي کې نه ځایېدل خاصتا 2-3 داسې وو چې دا لاندې ځای ځان دپاره کسرشان ګاڼه نو دویمه دا غلطي وه په دوی کې او درېیمه داسې فکر مو چې هر تنظیم سره خو جهاد یې کړی ډېره بښنه غواړم استاد چې مداخله مې وکړه خو جهاد یې کړی و د خدای د رضا لپاره د ملت د غوښتنې لپاره نو خو که یوازې ټیټې چوکۍ ځان لپاره کسشان بللې خو په دې معنا چې دا یوازې د چوکۍ لپاره دا کار کړی و خو د خدای د رضا په خاطر یې کړی و د خدای یو حکم و نو باید خپل اجر پارداشت هم له خدای سره نیتونه یو خدای پوهېږي موږ هم داسې فکر کوو چې زموږ مشران به حتی پاکستان کې دوی ته یو پاکستاني مشر وویلې چې ښه خبره یې دا ده تاسې حکومت کیسه وانخلئ تاسې یو موقت حکومت جوړ کړئ تاسې هر یو د ریاست جمهوري نه حیثیت هم اوچت ده متاسفانه دوی کلیوال خلق و د کلو خلق و په دې لوبه یا سر نه خلاصېده او یا تر حده زیاته غټ شول دوی د تنظیمو کې داسې شوه لکه د یو ملک استقبال هم ډېر باور دې راځي چې زه اوس یادوم چې 28 د دلوه کې زه هغه کې وم فرانسه کې یعنې چې زه دغه وخت مطبوعاتو دا د دې امریکایانو د اروپایانو د دې خلیجیانو خبرې یعنې سړی په کالیو کې نه ځایېده چې موږ دومره احساس کوو چې دا زموږ د کلیوالو رهبرانو څونه به احساس د غرور کړی دا غرور یو وسیله که شیطان د دې دپاره چې دوی کورني جنګ ته نه ایستل موږ پرې خفه یو بخیر او سلامت اوسئ استاد ولې موږ په توره باندې دا جهاد او دا مبارزه وګټله خو په قلم او په تدبیر کې مو وبایلله د افغانستان د ولس د پخواني شوروي خلاف جهاد دا داسې یو ملي جهاد و چې نه یوازې چې ملي بلکې د امت جهاد او د امت ګډون په ډیره قربانۍ سره
او زمونږ د جهادي مشرانو له خوا نه په ډېره بې تفاوتۍ سره د هغې تجاوب دا د دې لامل شو چې موږ د خپل ستر جهاد له سترې بریا نه چې هغه د اسلامي نظام داسې راتګ دی چې ټول پکې خوندي اوسي هغې نه بې برخه شو. اساسي علت دا و چې له یوې خوا نه موږ په کور دننه د خپل جهادي تنظیمونه داسې غیر تدریجي غټ شو چې د تربیتي نظام د فلتر نه ونه وتل او د هر رهبر په شاوخوا کې چې کومه حاشیه موجوده وه هغې هر یو دا غوښته چې منظرما ټوله زما او دا د نفس یو غوښتنه وه. بله خبره دا وه چې په داخل کې چې کوم کمونیستي یا وایي چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند رژیم ړنګېده هغې کې دوه ډلګۍ یو د خلق او یو د پرچم یو د پښتنو نمایندګي کوونکی بل ځان د تاجکو نمایندګي کوونکی هغوی داسې مغرضانه هلې سلې سلوک کړي چې هر یو د خپل همجنس خواته روان شي او د مقابل په لوري باندې کار وکړي. هغه د شانواتنۍ د کودتا نه نیولې ته جبل السراج د ننګینې معاهدې پورې دا ټول د تاریخ تور باب دی. که موږ د هر یو تنظیم سره تړاو ولرو دا حقیقت باید په زغر باندې ووایو. د دې دوو لاملونو ترڅنګ دریم لامل دا و چې کله د جهاد آخري د کامیابۍ درشل لا ورسېده نو د جنیو مذاکرات چې د کاردویس په وخت کې شروع شو په هغه وخت کې د دې قضیې دوه لوري یو دا چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک نظام چې پاتوشینی و نور باندې وتی او بل خواته د مجاهدینو حاکمیت لیکن پاکستان مغرضانه توګه د خلق دیموکراتیک نظام سره د مذاکراتو په میز کېناست او د مجاهدینو قیادتونه اخپال کړه. دا هغه څه چې د همدې په نتیجه کې مجاهدینو دا اوس چې زه ناست یم استاد طبخه یادي چې د نشاط میل په نوم باندې د 400 په سړک باندې یوه لویه داسې تاریخي غونډه جوړه شوه چې ټولو رهبرانو په یوه خوله وویلې چې موږ د داسې مذاکراتو د پایلې لپاره ژمن نه یو چې موږ د قضیې مهمه برخه پکې ناخبره یو او دا یوازې د مجاهدینو موقف نه و دا د مرحوم اعلی حضرت محمد ظاهر شاه مو دا د عبدالحکیم طبیبي مو دا د ډاکټر یوسف مو دا د شهید استاد رباني مو او دا د ښاغلي حکمتیار مو چې دا دوه غټ جهادي تنظیمونه دا نور خو بیا په دومره پیمانه باندې نه و خو لیکن پاکستان مغرضانه د دوی افغانستان ته راتګ داسې مهندسي کړ چې اصلا عقل یې نه مني چې یو ولسمشر ته 2 میاشتې وخت ورکوه او افغانستان د سلا نه ډکي بیا بل ته 4 میاشتې وخت ورکوه او بیا چې وروسته به انتخابات کیږي دا 3 غټ لاملونه چې په خپله د یو تربیتي نظام نه وتل بل خواته د مغرضو ماتو شوو کړیو مغرضانه هلې ځلې او د پاکستان مغرضانه هلې ځلې د دې لامل شو چې موږ د سیاسي بصیرت نه کار وانهغست ایثار نه کار وانهغست لکه دا اوس تاسو نن ګورئ په بنګلادیش کې انتخابات وشو او ښکاره خبره چې د انتخابات کې دومره لاسوهنه وکړه چې جماعت اسلامي ډېر خراب کړ خو لیکن نن هغه سړی وایي چې زه ملک خپل نه خرابوم د طارق رحمان سره په یو ځای ودرېدو و سره دي چې ځانلوی شوي خو دا نظام په مخکې وړم. بخیر و سلامت اوسئ. تاسو زما همدغه مشابه پوښتنه ده چې لاس کله مو جهاد او مبارزه وکړه میلیونونه شهیدانو قرباني مو ورکړه یو لوی افتخار مو د افغانستان لپاره وګټل او کله چې روسان ووتل موږ یوې بلې کورنۍ جګړې ته ورغللو ولې داسې وشول ولې دغه لویه لاسته راوړنه مو ونه ساتله؟ ګورئ نیازی صاحب محترم استادانو هم ورباندې رڼا واچوله که موږ دې ته ځیر شو چې یو خو د افغانستان غیور ملت چې ودرېدو او ډېره کلکه مبارزه وکړه دا یوه خوا بله د دوی د افغانستان د وګړو هغه سیاسي بصیرت یا علمیت و چې هغه کم و او اساسي چې دشمنانو ورته د کومه طرحه ډیزاین کړې وه او کومه نقشې ورته جوړه کړې وه هغه دا وه چې ګاونډیان یې په داسې قسم سره د افغانستان داسې یو ګاونډیان دي چې هغوی په دې کې ډېره یو کلکه مداخله وکوله چې یو ملک ورته 8 ګوندونه جوړ کړل بل ملک ورته 9 ګوندونه جوړ کړل او هر یو ته په خپل ځای کې تمویل او تجهیز او دغه د بې اتفاقۍ تخم یې په مابین کې وشیندلو لکه څنګه چې استاد و په دوی کې هم هغه غرور او تکبر و او دوی داسې ونه شو چې د الله شکر ادا کړي او دغه کوم کړی جهاد یې چې کړی و چې او په مکه مکرمه کې چې په قرآن باندې لاس یې ښه او بېلته راغلل دغه ملک ته یې په اخلاص او په صداقت سره د خدمت او همدارنګه
هغه دا یې کړي وای، ولې متاسفانه هغه ټول ونه شول. او دا د تاریخ پاڼې دي او دا تاریخ دی چې کیږي. د اوس هم باید موږ افغانان د اوس هم چې ډېر بهترین فرصتونه دي د دغه وخت او د دغه حالاتو نه باید یوه کلکه تجربه واخلو. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. یو مؤمن له یوې سوړې له یوه غار څخه دوه ځله نه چیچل کیږي. د اوس هم که چیرته موږ بیا د دې نه عبرت وانخلو او د دغه تیرو تقریبا 9 حکومتونه چې تیر شول او یو ډېر بهترین فرصتونه دي او په لاس باندې راغلي دي او دلته د اوس هم که د دغه نه عبرت وانخلو د تیر بیا همدغسې حالت را باندې راتلونکی یو دمه اخلم بیرته راځم. مهرباني. درنو لیدونکو ورزولاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو خبرې پاتې. قدرمن نیازی صاحب له تیرو څخه باید عبرت واخیستل شي او دا بهترین فرصتونه دي. د اوس هم که چیرته موږ د تیر نه عبرت وانخلو بیا به د تیر تاریخ بیا تکرار وي، بیا به همدغسې خپلمنځي اختلافات وي او توقف الملکیتونه به وي او د خلکو ستونزې به وي او د اوس هم یعنې ملت په ډېر یو غټ تکلیف کې واقع دی او ملت خپل ځان په نظام کې نه ویني. ملت واټن پیدا کړی دی او دا که موږ ووایو چې یاره نه ملت خوشحاله دی، نه، بلکې ملت په ډېر یو غټ واټن کې ورځ تر بلې نور هم واټن پیدا کوي او همدارنګه دغه د وړې غوښتنې د ملت چې دي دا باید ومنل شي او دې ته باید راکړل شي. مراته وایي چې دغو پیښو ته دغو تاریخي درسونو ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي او نه غواړي چې داسې یو څه بیا په افغانستان کې بیا تکرار شي. کوشش کوي وایي ورته. دقیقاً په همدې باندې باید تاریخ نه عبرت واخلو او بیا په داسې یو تاریخ یا په داسې یو پایله باندې مبتلا نه شو چې بیا یې راګرځول ډېر ناشوني وي. ډېره زیاته مننه کوم. استاد یو اساسي پوښتنه دا ده چې دغه مجاهدینو د نجیب الله د ډاکټر صاحب نجیب الله له حکومت سره ولې یو روغه جوړه ونه کړه؟ هغه خو د ملي مصالحې په نوم یو طرحه وړاندې کړې وه، مخکې استاد شفیق هم ورته اشاره وکړه. د روسانو د وتلو په مهال ډېر هیاتونه د فرانسې ته د ځایو ته راتلل چې د روسانو سره یې کتل او ډېر هیاتونه پېښور ته راتلل. پېښور تقریبا د شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو نه لږ مخکې لږ وروسته په د کابل بدیل و، ځکه ټول خلک دلته راتلل، ټولې دنیا توجه دلته وه چې راتلونکی افغانستان به د دې ځایه د دې خلکو یعنې مهاجرینو یوه تړانګه د یو قسمت د امپراتورۍ وه. باور دې راځي دونه هیاتونه راغله چې زه د یو هیات قصه تاسو ته کوم. مصطفی مشهور مخکې د دې ډېر راغلی خو په آخر وخت کې چې د نجیب د سقوط ورځ به راغی ټول رهبران یې راټول کړه، ویلې تاسې کورني جنګ ته ځئ، که تاسې یو زعامت یو کمیسیون تعیین نه کوئ، تاسې کورني جنګ ته ځئ، زمونږ ټنډه په مصر کې سوځي، د کورني جنګ اور په مصر کې زمونږ ټنډه سوځي او تاسې دلته ټنډه خولیم نه ده. بیا د دې څلورو تنظیمو اجرایو جلسه جوړه کړه او رهبرانو نه هغه اعلان کړه چې که اتحاد ونه کوي موږ تاسې سره مقابله کوو. او غیر د دې نه زه نمبر 2 خلک په تنظیمو کې ډېر با ایمانه وینم. مخکې د دې نه حرکت نه 2-3 ډلې لاړې، حزب نه 2-3 ډلې دوی شته ده، په همدغه اتحاد لاړې چې دوی اتحاد ته مجبورول. او د نجیب په وخت کې رښتیا چې نجیب چې د کابل د خوا نه راوستل شو، د استاد خبره چې مخکې ده چې دا د روسانو پروګرام و چې دا یو حالت راشي. نجیب به تر 100 جرګې زیاتې پېښور ته رالیږلي شخصي او تر 10 به بیرون ملکو ته لیږلي لکه عراق ته، فلسطین ته، لیبیا ته چې راشي چې دا ملک بچ کو، دا کورني جنګ ته ځي.
خو افغانستان کې چې یو وارې د څوک کافر کړي دا بیا چې خدای مسلمان کې نه مني. د نجیب دریځ ډېر سخت ښه دریځ و، یعنی که دوی من حیث مجاهدین ټول ورسره سم تعامل کړی وای نه هغه کېده. متاسفانه چې یوه کودتا خو یوه غوښتنه مې دا ده وایي یو باور دا ده چې وایي باید نجیب عاجل قدرت پریښی وای. ډاکټر صاحب نجیب باید قدرت یې پریښی وای او ایسته سوی وای، ښایي وایي یوه هغه د لوغه جوړه شوې وه. قدرت یې پرېښوده چې دغسې شه که نه، که چې قدرت یې پرېښی وای څه به پېښېده. دا نور خاصیان تنظیمونه هم ورګډېدل، هغه کې خو هغه دوه شریک شوه، دوه جنګ وکړه، یو کودتا وکړه ناکام شه، بل کودتا وکړه کامیاب شه. نو زه دا درته وایم چې زه خپله د منطق خبره ده 100 کاله بعد هم که ژوندی یم، د نجیب دریځ د سولې په رابطه مثبت دریځ و، دغه سره باید تفاهم شوی وای، پټ یې ورسره کاوه ښکاره یې نه کاوه. ولکه دا خو د دین برخه نه ده. پیغمبر د خدای ابو سفیان سره چې هغه یې دښمن ده، د پیغمبر دښمن ده، او دا خو دیو خو کلمه هم ویلې نجیب په آخر وخت کې نوم باندې نجیب الله کېښوده مانځه ته ته ولکه نور څه شته ځوړی. خو دوی چې متحد دیالوګ شروع کړی و نجیب طرحه صحیح طرحه. استاد یو بله پوښتنه چې د وایي چې له شورویانو نه ډېره زیاته وسله هم پاتې سوله په افغانستان کې، بیا وروسته داسې پوښتنې راولاړې شوې چې دا وسلې څه شوې، چا ویې وړلې، حتی دا باورونه و چې دا وسلې ځینو لوریو ځینو تنظیمونو خرڅ یې کړې په پاکستان باندې. داسې څه هم پېښ شوي وو؟ ولا په دې ورځ کې چې داسې ښه سوالونه کړي وو او موږ ته چې ډېر زور راکوي، زه د طالبانو ما ته اجازه راکړه، ما ته یوه خبره ټول ته خوندي ده، ما ته اجازه راکړه. ما تر 100 کرتو د طالب مشرانو ته ویلي چې زه په امریکا په ایستلو ډېر نه یم خوشحاله چې ته فکر وکړې چې امریکا مې ایستلې، مګم لعنتي شی په افغانستان کې مافیا وه. دا جهاد په مافیا بدل شه او دې مافیا دا ثقیله وسلې، دا خفیفه وسلې ټولې پاکستان ته تېرې کړي او څنګه به یې تېرې کړي؟ ځکه مرکز کې خو جمعیت و چې تی خرڅ نه کړي ولې به ځي، او شاوخوا چې و هغه د یا حزب و یا طالب و. تقریبا 80% کې دا وسله دغسې کباړ شوه، ورانه شوه، خرڅه شوه. دا د دې ما ځکه تاته وویلې چې دا مافیا نه ده. د طالب لوی کمال دا ده چې دا مافیا یې ماته کړه، ماته نه ده. خو موږ فکر کوو چې اوس هغه ته تللی ده، امریساني ته تللی ده، او که طالبان توجه ونه کړي د دوی داخل کې مافیا جوړېدی شي. کېدای شي دا معادنو کې که صحیح پروګرام نه وي، کېدای شي مافیا باندې بدل شي. ډېر احتیاط پکار دی. زیاته مننه کوم. استاد دغه کابل کې هم ډېر زیات دغه تنظیمونه یو بل سره جګړې وکړې. البته شخصا زه په هغه وخت کې موږ نه ولو، خو دغه تاریخي روایتونه کوم تصویرونه چې پاتې دي مختلفو برخو کې کابل کې دوی ځای په ځای شوي وو، څه درسونه راکوي دغسې پیښې موږ ته چې داسې حالت بیا په افغانستان را نه شي، داسې وضعیت بیا کابل او افغانان تجربه نه کړي؟ د مخکني پوښتنې په رابطه بیا وروسته یو مکس لرم، اوس به دې لنډ ځواب در وکړم. اصلا پاکستان چې په دې پوه شو چې مجاهدین کامیابیږي او نور روسان نه بعد لاسپوڅی رژیم هم نور سقوط کوي، نو دوی په دې آخر وخت کې په ځای د دې چې د رهبرانو سره نیغ په نیغه اړیکې او تعامل وکړي، تقریبا د 200 نه تر 300 شاوخوا قومندانان دوی انتخاب کړل چې مستقیما د دوی سره ډیل او تعامل شروع کړل. او دا دی اساسي لازمه په ان باندې د خپل تاریخ په مطالعه باندې دا دی چې دوی غوښتل چې د قومندانانو اثر زیاتی رهبران دوی ته محتاج. د مثال په توګه عبدالحق چې په کابل کې قومندان و، هېڅکله د مولوي صاحب خالص خبره نه منله. اما شاه مسعود چې په داخل کې قومندان و، د استاد اباني خبره دویمه وه، همدارنګه د اسلامي قومندانان هم. نو دوی د دغه قومندانانو په ذریعه باندې هم کورنۍ جګړو ته لمن وهله، ځکه د دوی بالادستۍ د دې لامل شو چې کورنۍ جګړې لپاره لاره هواره شي. بل خوا په عین وخت کې دا خبره چې کېږي چې آیا د نجیب سره ولې د مصالحې لاره ونیوله شوه؟ د نجیب تاریخ چې چا لوستی د یو افغان په توګه چې هغه کله د خاد رئیس و، هغه په کوم حیثیت باندې د افغان ولس قاتل په تمام شوی دی. بیا د هغې د وتلو نه وروسته چې کله روسان ووتل او مذاکرات د پاکستان حکومت د نجیب حکومت سره شروع کړه، دا به د هر افغان لپاره دا غیرت و چې زه د اعلیحضرت ظاهرشاه په خبره
ان خوشحاله یم چې کړې ده. عبدالحکیم طبیبي هم دا خبره کړې ده او دا په تاریخ کې ثبت ده. ډاکټر یوسف هم کړې ده، استاد رباني هم کړې ده، حکمتیار هم کړې ده چې موږ افغانان د قضیې طرف یو. موږ ولې نادیده نیول کېږو او پاکستان مستقیما د نجیب سره تعامل کوي؟ موږ خو دا اړخ وکړل چې د نجیب سره تعامل ونه شو، کورنۍ جګړې راغلې. که د نجیب سره تعامل شوی پاکستان په دې کې هم کورنۍ جګړې غوښتلې، ځکه چې پاکستان ولې په نیغه د نجیب سره لاره نیوله، ځکه هغې غوښته چې دلته یو ناورین موجود وسي او په حقیقت کې د دوی لپاره د پیسو د پیدا کولو او د مهاجرینو په نوم د سیاست کولو لاره موجوده دی. نو موږ خو هغه یو اړخ وکړه، خو نجیب سره په هېڅ صورت تعامل نه کېده، ځکه دا غوښتنه وشوه چې دا باید د خپل واک نه لاس په سر شي، اما دی د واک نه لاس په سر نه شو. د داسې بدنامې ملیشې جوړې کړې چې په خپل ګوند کې ترې خلک خفه شو. دا ابتکار د چا و؟ دا د همدې په خاطر چې د خپل اقتدار ساته، د اقتدار لپاره نو اماده چې د اقتدار پرېږدي. دا د ملیشو جوړول هم د همدې لپاره چې په هېڅ صورت د اقتدار نه پرېږدي. خبره استاد چې مجاهدینو متحد دیالوگ شروع نه کړ، دا خو هماغه خبره ما مخکې کړې ده. ځکه نجیب ملامت ده، دوی که ګډ تفاهم کړی وای نجیب ورته تسلیم. یعنې د نجیب دا یوه خبره چې وایي چې دوی ولې متحد کېږي نه او موږ سره. ما خو درته ویلې چې هغه وخت کې چې کله جهاد په پیل کې ونه د د اتو تنظیمونو اړتیا وه، ځکه چې تر څو د لاسپوشي رژیم په خلاف ټول ملت راووځي میدان ته. اما وروسته چې پاکستان بیا هم دوی ساتل او بیا هم د دې رهبرانو خبره ډېرې سوه قمندانانو ته رسوله، دلته بیا د پاکستان هدف او موخه معلومه شوه چې دی غواړي چې بحران ساتلی وساتي. مخکې استاد مزمل اشاره وکړه چې نجیب آماده و چې واک وسپاري، واک انتقال کړي دې مسئلې. نه خو سات جدا دریځ دی، خو نجیب موږ به کاته چې د چا ته پیغام لیږلو، د ټولو رهبرانو ته پیغامونه نه دي لیږلي، د په خپله یو لیدلوری درلود او خاصو کسانو پیغامونه لیږل. او په دې باور و چې د نجیب یعنې دوی سره مشترک مذاکرات هم شوي وی، دوی خو چې کله رانوتو خو یو شورا خو جوړه وکړه، پنډۍ کې خو یوه شورا جوړه شوې وکړه، هماغه شورا په بنیاد باندې یو د شورا مشر وکړه. خو نه، نجیب نه غوښتل چې اصلا واک مجاهدینو ته وسپاري، هغه یې پلمه جوړوله. مطلب دا خلک په دې پوهېده چې زه په دې باور یم چې د دوی هغه د تربیتي نظام نشتون د دې لامل شو چې دې رهبرانو بیا هم ایثار نه کار ونکړ، د قربانۍ نه کار. دا ملامتي رهبرانو ته ورګرځي. خو نه، د نجیب سره حکومت جوړول دا نه د افغان ولس یو پرګنې نه غوښته، نه بنیادي تنظیمونه غوښته، نه اعتدالي تنظیمونه غوښته، نه د افغانستان پخوانیو مسؤلینو عبدالحکیم طبیبي، ډاکټر یوسف او حتی حضرت ظاهر شاه. ډاکټر شیرشاه یوسفزی په تاریخ مسخره مشوت کتاب کې لیکي، د هغوی بیانونه راځي چې په 20 د سلو هغې باندې هم هغه د نشاط میل جرګې ټوله فیصله وکړه او د هغې نه وروسته هر یو رهبر بېرته په 4 د جوزا یو رهبر، په 9 د جوزا بل رهبر، په 14 د جوزا بل او په 11 د جوزا بل رهبر. دوی فیصلې وکړي چې موږ د نجیب د حکومت سره جوړ کړو. بینن سیوان خبره رانږدې کړې وه. اول خو د تا تنایع وشو، وضعیت خراب کړ، ملي مشترک تفاهم خراب کړ. دویمه کودتا ګلمجم وکړه د مسعود لپاره، هغه یې چیلنج کړه د بینن سیوان خبره. باید د منطقه کې باید سړی عمیق فکر وکړي، هغه نه ده په کار. استاد مزمل بیا درته راګرځم. ډاکټر صاحب، دغه د روسانو برید بیا له افغانستان دوی وتل، دغه چارې دومره زیاتې نه وې زړې شوې چې افغانستان بیا د امریکا د برید لاندې راغی. ښه، اوس چې امریکایان هم د جنې ووتل، موږ کوم کارونه کولی شو، کوم اقداماتو باندې لاس پورې کولی شو چې پر افغانستان یو بل ځواک برید ونه کړي؟ صحیح ده، افغانان به توانایي د جهاد مبارزې لري، خو اړتیا نه ده چې یو ځواک بیا په افغانستان برید وکړي، ځکه که هغه هم راسي خو بیا به دلته دغه وژنې او قتلونه رامنځته شي. دقیقا نیازی صاحب خپلو ټکو ته مې اشاره وکوله. ګورئ، الله رب العزت چې کوم د کون جوړ کړی دی یا د ملتونه چې راغلي دي او دا چې ځي او راځي دي، دوی ټولو هر یو د خپل پر خپل ځای او پر خپل شي باندې یعنی مسؤول دی. لکه الله رب العزت فرمایي چې تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. زما او ستا عمر خو کم دی، د پخواني وقایع ډېر راته نه دي معلومې چې څنګه وو،
خو د اوسني کوم حالات چې د اوس فعلا موږ پکې واقع یو او د تیر نه عبرت واخلو، هغه کوم چې و لاړل د الله به ورته حساب ورکوي او پوښتنه به ورڅخه کېږي. د دې ټولو هر څه شته دي. راغله دلته چې اوس فعلا په اوسني حالت کې چې موږ د افغانستان په کې اوسېږو او د افغانستان کې لله الحمد یو امنیت راغلی دی، خو ستونزې او همدارنګه ډېر زیات هغه یعنی مشکلات ورته متوجه دي. د دغه مشکلاتو د تفکولو دپاره او د دغه مظلوم ملت د ارمانونو د پیاده کولو دپاره او یو قوي نظام عملي کولو دپاره د دې دپاره باید څه باید وکړل شي. ګورې موږ د نورو هغه لکه څنګه چې موږ مخکې د نورو نه عبرتونه واخلو، پند ورڅخه واخلو، د هغې نه تجربه واخلو او فعلا موږ ته فرصتونه ډېر زیات دي. په اوسني حالت کې چې یو نظام موجود دی، یو امنیت موجود دی، هر څه موجود دي، د دغو تېروتنو څخه عبرت واخلو او اوسني باندې عمل وکړو. نو اوس که چېرته موږ په اسلامي امارات باندې غږ کوو چې دغه اوسنی نظام یو ډېر ښکلی فرصت دی، د دغه د ساتلو دپاره د دوام دپاره کوشش وکړئ چې بیا دغسې واقعه را نشي لکه اوس موږ سیاسي مشران یا سیاسي خلک یا مثال مهاجرین چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته دسیسې جوړېږي، پلانونه جوړېږي او دشمنان تیار په مرصد کې ناست دي او د خپل ملت هم همدارنګه راونغاړي، په غېږ کې ونیسي، د دوی غوښتنو ته لبیک ووایي او څه چې حقوق د هغه ورته ورکړي شي. او د نورو لکه اوس مثال دغه سوریه هم دا تقریبا ډېر کلونه یې هغه کې تېر کړل، بالاخره ازادي یې واخیستل او بالاخره نظام یې هم جوړ کړ، قانون یې هم جوړ کړ، مهاجرین یې هم راوغوښتل او خلک یې هم په ځان باندې راټول کړل. او زموږ هم همدغه رنګې که چېرته مثال دغه کوم ناراضي خلک چې په مهاجرین لرو، 14 میلیونه مهاجرین موږ د افغانستان لرو، هغه په هر وخت کې د افغانستان وګړي دي، د هغې دپاره په ښه توګه سره راستانه شي. او دغه کوم مخالفین ورته وایي یا افغانان چې ورته وایي، د دې دپاره یوه داسې واقعي حقیقي په اخلاص سره یوه طرحه جوړه شي، هغوی را دعوت شي او راشي دلته د خپلو افغانانو سره د خپلو ورونو سره ځای په ځای باندې ژوند وکوي او په اتفاق او اتحاد سره یو نظام جوړ شي او بالاخره د ژوند کولو ته یعنی لاره جوړه شي، فرصتونه جوړ شي. استاد عباس که راټول کړو دغه پیښو ته د روسانو راتګ او بیرته د دوی ایستلو ته ټولو ته په کتو د مجاهدینو اشتباهاتو ته څه درسونه اخیستی شو؟ څه باید وکړو چې داسې بدې پیښې بیا تکرار نه شي؟ ما چې د استاد سره لږ اختلاف هم پیدا شو په دې چې د نجیب کوم وخت کې چې ملي مصالحه اعلان کړه، داسې یو مشترک د هیئات یا کمیسیون تعیین نشي چې دا مسله تعقیب کړي. هر یو جدا د نجیب نه غوښته چې ته ماته تسلیم شه. نجیب هغه نه خپله کورنۍ جنګ و. دا خبره کوم. اوس هم زه دا خبره کوم چې د دې حوادثو نه عبرت اخیستل پکار دي. تقریبا موږ 10 کاله د شوروي په ضد جهاد وکړ او ګوره چې په 3 کالو کې کوم ځای ته ورسېدو. اوس هم چې زه ګورم هلته زموږ عیب دا و چې یو ملي محور، یو ملي کمیسیون وضعیت کابو کولی شو ونه شه. اوس هم چې طالبانو سره د بیرونی نړۍ او ځینې همسایګان درګیر دي، همدا درګیر دي چې دوی ویني چې دوی یو تنظیمه حکومت ده. دوی په دې 4 کالو کې یو قوي محور ملي پیدا نه کړ. یعنی اوس خو جناب امیرالمؤمنین ته پکار و چې 4 کاله حکومت وکړي چې اوس یو ثلث خو د بیرون د تعلیم نه خلک پکې ورننه ایستلي وو چې د دوی خوښېږي، ځکه دا به په یو ملي حکومت د چلنجو توان به ولري. داسې چې خلک خفه او یو ډله حکومت کوي، د دې نتایج هغسې راځي لکه هغه. دا ضرور نه ده دغسې، خو اول ځل هم طالبانو یو 2 کاله امنیت ځینې راوست. نو زه د وایم د تیر نه عبرت اخیستلو کې مهمه خبره دا ده چې اوس دا پاکستان ګوره هره ورځ د ملک ته اخطار ورکوي. یو قوي همسایه هم ده، په دې کې شک نشته، مشکلاتو سره مخامخ ده، مګر د حفظ تقدم په خاطر تنظیمونو ته هم پکار دي چې د طالب خوا پرې نه دي
ځکه زه وینم خلک ډېر خوشحالېږي د پاکستان په التیماتوم باندې چې طالب ته ورکوي. ځینې سیاسي بېننګه دي هغوی په دې خوشحالېږي. والکه ته ولې د پاکستان په مداخله او جنګ خوشحالېږي؟ دا ډېر بېغیرته کار ده. خو د دې په ځای ښه خبره ده طالب سره هیات ولېږه او طالب ته هم پکار دی چې دا دونه لوی ملک چې همسایګان ټول یو فتنې ته منتظر دي او ته د اسلام آباد تعبیرونه وګوره چې څونه خطرناک دي چې دلته بیا دا د 18 سپتمبر نه اوس وضعیت خرابه ده. دا اوري نه اوري، دا خو باید واوري که خدای ناکرده یو وارې حادثه لیونۍ شي او تر شا دا لیونۍ اروپا او امریکا بیا یوه طرحه جوړه کړي نو بیا خو د پاکستان هم نشته چې چیرته به تښتو. ډېره زیاته مننه کوم، په خیر اوسئ. استاد څه وکړو؟ مهرباني 2 نیمې دقیقې. موږ هغه بد مرض چې د خپل جغرافیوي موقعیت د خصوصیت او ځانګړتیا په بنیاد باندې لرو چې هر څه د خپل قیادت لاندې غواړو. که اسلامي نظام هر څوک غواړي وایي هغه اسلامي نظام د زه په راس کې اوسم، اما دا د بل لیدلوري هېڅ نه اورو. دا د پخواني چپي ګوندونو مو او دا د مجاهدینو یو اشتباه او د طالب چارواکو هم دی، تر څو پورې چې موږ د دې بد خصوصیت نه راونه وځو او د بل ایډیالوژي د زړه په غوږونو وانه ورو، بیا وروسته د هغې نه بعد چاونه تحلیل ونه کړو، په هېڅ کله به موږ یو ثبات ونه لرو. دا موقت ثبات دا زه په دې باور یم دا موقت ثبات له منځه ځي. نو ښه خبره دا ده چې د تاریخ نه سړی عبرت واخلي. که زموږ مجاهدینو ونه کولی شو د پاکستان د لاسه یا دلته د نظام د دوو ډلګیو د لاسه یا داخل کې د دوی د حواشیو کې ځینې ډېر مورزو چې په ځان د حکومت کې زما غټه وزارت دي، د دې ټولو په نتیجه کې موږ وکړه چې د څومره میلیونو قربانیو نه بعد موږ څه وکړه؟ د کورنیو جګړو بده لکه بېرته مجاهدینو ته همدقسې طالب ته سبا تاریخ بې رحمانه قضاوت کوي. تاریخ د هېڅ چا مخ هم نه ګوري. بیا به داسې وخت راشي چې 2 ځلې خو دوی واکمني وکړه لیکن دا ملت ته نشړېدلی و. او دا چې پاکستان دی که ایران دی که د هر یو موقف دی هغه د خپلو ګټو په رڼا کې دی. دا هېوادونه چې راځي او دلته موږ ته وایي چې نن دی سبا د سفارت خلاصومه، اول خو ګوره په افغانستان کې ټول سفارتونه څو دي؟ ما مخکې ویلي چې یو چې دی واردات دي او صادرات دي. ملک په هغه وخت کې آبادېږي په اقتصاد کې چې صادرات زیات نه واردات. په اقتصاد کې لکه څنګه چې صادراتو زیاتوالی غواړي، په سیاست کې ډیپلوماتیک اړیکو کې په افغانستان کې سفارت خلاصول مهم دي، نه دا چې موږ د څوک د خدماتو قونسلګري راکړي. ځکه خو د هغوی اړتیا ده چې هلته مهاجرین موجود دي، افغانان موجود دي، هغوی ته پاسپورټ د کوم ځای نه ورکول کېږي؟ یو نمایندګي وله پکار ده. خو تر اوسه پورې موږ باندې نړیوال ټولنې باور نه دی کړی. دا یو استمزاد دی. راځئ چې لږ د زړه په غوږونو دا خبرې واورو او دا فرصتونه دا نه تکرارېږي. استاد بیا هم اشاره وکړم د امارات هم وایي چې زموږ غېږه خلاصه ده، موږ کوشش کوو وایي. دا نه ده چې هر څوک دې راځي او دلته دې راځي او صرف ژوند دې تېروي. دا هر چا ژوند په نور ځایونو کې ښه خوندي دی، ولې چې راشي دلته خلک ګوري چې د هغوی د بچو تعلیم خوندي دی، د هغوی د آینده په رابطه باندې واقعا خپل ځان په یو حکومت کې ویني. دلته خو ډېرو خلکو د امریکا د اشغال په خلاف باندې جهاد او مبارزه کړې ده، د طالب له لورې نه دی، لیکن د طالب په شان کې موازي په خط کې ورسره ولاړو او ډېر ګواښونه زغمل، لیکن د امریکې په خلاف په سټیج خبره کوله، په منبر خبره کوله، که یوازې ټوپک باندې نه وه. نو خبره دا ده چې دلته دا ټول زموږ سره مشترک نه دي. موږ سره مشترک لرو د اشغال خلاف، د اسلامي نظام د اقامې او همدارنګه په افغانستان کې د ملي وحدت. دې خلکو سره موږ کوم مشکل لرو چې درې شرطه په چا کې موجود شو چې د افغانستان د خلکو ملي وحدت غواړي، د خپل ژبني تنظیمي او سمتي تعصب لاره پرېږدي. بل دا خبره چې افغانستان کې اسلامي نظام ته ژمني. دریم دا چې هر ډول اشغال مخالفت کړی او اشغال مخالفت په آینده کې هم کوي. دا زموږ افغان د سترګو تور دی، دې سره باید موږ شریک حکومت جوړ کړو. دا خو ضرور نه ده چې خامخا د یو خاص لیدلوري حکومت دي. داسې خو ډېر حکومتونه راغلل او بېرته لاړل. ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب څنګه موږ په دې محور باندې راټولېدای سو چې اکرمکم من الله اتقاکم؟ ډېره مننه. استادانو ډېرې ښې نکتو ته اشاره وکوله. ګورئ نیازی صاحب، د فرصتونه کله کله وي او کله چې دا فرصت د لاسه وځي بیا وروسته ورپسې ارمان کول دا بیا ډېر ناشوني وي. ګورئ اوس موږ تقریبا 15 کاله تېرېږي او دغه 15 کلونو کې موږ ډېر فرصتونه لاسه ورکړل او په دې سره به مو ډېر زیات هغه مهمه دا ده چې د خلکو زړونه لاسته راوړو، د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړو، خلک ځان ته رانږدې کړو او یو بل سره وزغمو.
تر څو مو چې یو بل زغملی نه وي او یو بل ته مو غېږه نه وي خلاصه کوي، یو بل ته مو په اخلاص او صداقت سره دا ملک کې به د اوسېدلو صحیح ده وبوسېږي، فزیکي به وي خو د زړه نه دلته ژوند نشي کولی. او بله خبره چې هغه ډېره مهمه دغه ده، د هر د نړۍ چې نن پرمختګ کړی دی یا مثال هر هېواد پرمختګ کوي هغه د علم او د ټکنالوژۍ په اساس باندې پرمختګ کوي. موږ د علم او د ټکنالوژۍ په ډګر کې بالکل د صفر نه ټیټ یو. نور مسلمانان په عموم کې دي خو افغانان په ساينس او په دې کې بالکل ټیک دي. موږ یو پوچک تر اوسه نشو جوړولی. د اوس هم چې اسلام آباد وایي چې موږ حمله کوو د روژې نه مخکې، نو په مقابل کې موږ څه لرو؟ یوه مرمۍ ته جوړولی سي او هغه در سره شته ده د دې، او دې کې آیات هم وایي چې اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. په عموم کې د آیات د دې تیاری دی نیولی دی. او په عموم کې بله دا ده چې د علم او د پوهې دروازې تړل او همدارنګه دوی ته توجه نه کول او دا ځان وایي چې ته امر ثاني او تر امر ثاني، دا امر ثاني به کله را رسیږي؟ او د هغې نه په څنګ کې بله دا ده چې د کار د اهل کار ته وسپارل شي. دلته اوس باور وکړه چې اوس د صحت په برخه کې مولوي صاحب د شفاخانې رئیس دی خو ډاکټر نه دی، د زړه عملیات نشي کولی، هغه په دې باندې نه دی توان. یعنې د اوس که په دې هېواد کې د یو زنانه مریض، زما مور او زما مېرمنه خور دا مریض شي د زنانه نسایي ډاکټر نشته دی په دې کې او دروازې یې بندې دي. په دې دا د تاریخ پاڼې بدلي کې او دا به بیا تکرارېږي، بیا مسؤلیت وي. د حل په هیله باندې د ټولو ستونزو د حل په هیله باندې. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. استاد شفیق، استاد مزمل، ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.